ستاسو د دوا برکت ته چې ما ته د حضور روضې ته دننه خاص زیارت کتلم خدای نصیب کړي. تو مسجد نبوی خادم خاص تمہیں ماخام ہوئے تو دا دنیا بادشاہن چه راضی تاسو ورته دا زیارت لري کوي او دا دروازه لري کوي نو موږ څه ګناه کړی ده. زما دې خبرې په ډېر اثر وکړو. ما ته وایي چې یا شیخ انت منين؟ مالنا من باکستان. في الباكستان منين؟ مال في الباكستان من القلل والجبل يقال لقومنا الافريديين انا جبلي ولكن احب هذا. ما تو اذا صليت العشاء اجلس هنا مسخوتن منشو کې دی بابي جبريل سره دلته کېنه منشو شو الته کېنه استم دروازې ټولې بند شوې د حرم. بیا ما ته وی تعال راي وستم پاغه د بیبي فاطمه په میچنه راوستم په میچنه راوستم هغه راته وښوده. بیا هغه کړکۍ چې لرې کړه 3 قبرونه دي داسې. دا د رسول الله قبر دی، د ابوبکر دی او د عمر دی. دواړه د رسول الله په خوا کې او د هغه په غېږ کې پراته دي. زه پې ورته ټیټېدم داسې رستو نه ونیوم. ما ته ویل چې لا بس هذا کاف ملتب. زما عزیزانو دا میچن ما لیدلې ده. دا میچن جهیز و نن ستا لور چې ودیږي یو کال ورته ستا ښځه شاپینګونه کوي په دې مارکیټونو کې او جهیز ورته جوړوي. د بیبي فاطمې واده مو ګوره. بیبي فاطمه ناوې ده او حضرت علی زلمی دی او دای جهیز دی. بیبي عایشه ناوې ده ناسنتو. بیبي عایشه ناوې ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم زلمی دی. ابو بکر صدیق سره سو هغه خو چې سو په پیغمبر قربان کړیو جهیز هیڅ نشته. د لاسه ونیو د پیغمبر کور ته بوتله. په دې باندې عمل یو غلام غوث هزاروي کړو. الله دې خاورې په جنت کې خاورې. د لوڼو واده یې و زامن یې نه و. چا ورته ډولۍ به راولو هغې ورته نه د پیغمبر لور په زانګو کې نه ده تلې. زما لور به پیدا ځي د میړه کور ته. په بفه کې مې شپه وه کومو خانانو ځای کې چې زه ومه هغه مخالفم و خو د غلام غوث د ایمان خبرې چې راته وکړې عقل مې وخوځېدو. نن زمونږ د ملیانو د لوڼو د واده کارت چاپ کېږي. وایي راشئ چې په دعاګانې رسخت کوي. ما یو ما ته ګیله وکړه چې ته خو زما د لور دغه ته رانلې. ما لې لور دې وړه وه که لویه وه؟ ویل 13 کالو وه. ما لا تکړه وه هغې ته د دعا ضرورت نه و. خدای دې بنیاد وباسه. بیا دا د ودونو کارډونه غریب سړی به د بد زناور بچی. دا زه ځکه ویم چې نه مې په خپلو لوڼو کې داسې کړي دي او نه مې په زامنو کې کړي دي. د پېښور په تاریخ کې وښایئ د ناستو خلکو نه زما نږدې دوستان او ملګري څوک نشته. قرآن دې وخوري چې بجلیګر مولا چا د پېښور په تاریخ کې د چا په واده کې په روټۍ لیدلی دی؟ د چا واده نه. که مې لور واده کړې ده راشي او ګډې زامنو
نکاح مې تړلې دی په خپله ورسره کړې مې ده زامن ودونه داس ما د زوی واده شو یو سړی ما ته راغی مولانا صاحب تا د زوی واده شو تا خو مونږ ته هم نه ویلي ما زه چېرې ستا واده ته درغلی یم ویلې نه ما په ما دې د مور حق وسه ځه رکشه ځه و ظالمانو څه حالم جوړ کړی حکومت ته وایم چې خدای خاطر وکړه د جناب محمد رسول الله خاطر وکړه د نشترحال او د شادیحال ډمتوبونه بند کا د نشترحال کنجرتوب بند کا دا ملک تباہ کیږي لګیا دی او مشرفه که خدای ایوب تباہ کولی شي که خدای بوټو پنسي کولی شي که خدای دا کودال سره ملک نور کولی شي که خدای ضیاء الحق په اسمان کې ټوکړې کولی شي هغه خدای تا سره مرسته کولی شي